سلامونه ملګرو. دا دوه چې دي مخامخ دا او دا د بلجین بلو او د ولسټین کراس یعنی پلار چې دی بلجین بلو دی غوښین نسل دی، دا نر دی او دا چې دا ښځه ده. دا تقریبا د 15 ورځو ده او دا د 20 ورځو دی. او هغه چې دی دا هم ښځه بچی دی د ولسټین. تاسو د دې وزنونو ته وګورئ، قد ته وګورئ. زمونږ خلک دا تمه لري چې په اوله ورځ یې د غوا نه د اوښ بچی وشي چې 20 متره اوږد وي. دا نورمال عادي خبره ده. په اول سر کې خوسکي واړه کېږي ځکه د مور نه په اسانۍ باندې نه راوځي او زیږون کې مسله پیدا کوي. دا بیا وروسته وزن اخلي او د دې وزن چې دی بیا وروسته چټکه کېږي، چټکۍ باندې په مخ ځي. نو د غټو بچو تم اکثره چې دی غواګانې د مشکلات سره مخ کېږي. زه به تاسو ته اوس وښیم چې دا اوس خوسۍ د زیږون د سختوالي سره مخ ده او بچی دا دی په اسانۍ نه زیږېږي. نو د زیږون اسانوالی دا مهمه دی ځکه دا د مور او د خوسي دواړه ژوند چې دی دا په خطر کې چې تاسو دا وګورئ. دا تقریبا 1 ساعت نه وشوه دا پرته ده او دا داسې ځان ښکته وکړي چېرته ونه شي، مجبور دی نه بچی په فزیکي ډول باندې کش کړو. نو تاسې د بچیو غټوالی وړوکیوالی چې دی نب د غوښې نښه ده چې بچی غټ حتمي به غوښه ډېره کوي، او که بچی وړوکی دا په دې معنا نه ده چې دا به شوده ډېر کوي، بلکې اوسنۍ غواګانې چې دي د اکثره مخکې د وخت نه بچي زیږوي، بچي واړه زیږوي تر څو غواګانې په اسانۍ بچي وزیږوي، مشکل سره مخ کېږي. بیا دا هغه سخی دی چې پرون د غټوالي د وجې چې دی چې ډېر زیات غټ و او د مور نه نشو راوتلی، نو مړ شو بالاخره. نو غواګانې عموما د خپل وزن نه زیات غټ بچی که راوړي هغه د مور په لګنې خاصره باندې نشي راوتی او بالاخره د هغې د مرګ باعث ګرځي. نو دوستانو دې ټکي ته ډېر زیات متوجه اوسئ. دا هماغه خوسۍ ده چې پرون په سخت لنګون کې د بچی په دې مړ شو چې بچی ډېر زیات غټ و.